اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د چمن په ښار کښې په 20 نومبر 2020 ته د جمعې په ورځ به د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي ضلعي، چې دې ته به د نورو ضلعو نه هم ملګري راځي، په دې کې به شرکت کوي. د دې جلسې مقصد دلته په دې ټول وطن لر او بر وطن کې امن غوښتل دي. د دې جلسې مقصد په جنوبي پښتونخوا کې چې کومه اغواکاري لګیا دی، عام هلته خلک اغوا شي. د ډېر وخت نه یو ځل ماشومان اغوا کېدل، اوس تاجران او سیاسي لیډران هم د دې ماخوذ هغه اغوا کېږي، او د ریاست لخوا تر اوسه پورې په یو باندې هم داسې څه ګام نه واخیست شو. د دغې جلسې مقصد به په چیک پوسټ باندې چې کومه نامناسبه رویه ده، چې کومه غیر معقول رویه ده، د دغې په حواله سره انصاف غوښتل وي. د دې جلسې مقصد به د پی ټي ایم په مشرتابه باندې په بلوچستان باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی چې دوی نشي تللی، د دغې ختمولو مطالبه وي. د دغې جلسې مقصد به بلاک شناختي کارډونه چې کوم دي د هغې یعنې چې د بلاک شناختي انبلاک شي، د دغې غوښتنه کول وي. د دغې جلسې په حواله سره توسط سره به دا خبره کیږي چې د چمن چې کومه دروازه ده په دې باندې چې کوم د عامو پښتنو زورول وژنې وشوې، هغې دپاره د هم کمیشن جوړ شي، دا خبره مکمل هستي د منځه لاړه شي. او په دې جلسه کې به دلته د کویټه نه اغوا شوی، ورک شوی، لاپته شوی جبري طور باندې خدای نور اچکزی چې کوم دی، خدای نور اچکزی په 2014 کې ورک دی، د ده د بیرته عدالت ته پیش کولو غږ کېږي. په دې کې به د اسد خان اچکزي دپاره غږ پورته کېږي، او په دې جلسه کې به د مولانا اعجاز او حنیف پښتین دپاره غږ پورته کېږي. په دې جلسه کې به د ارمان لوني د انصاف دپاره، د سردار عارف شهید د انصاف دپاره، د خړکمر او د واڼه د شهدا دپاره د انصاف خبره کېږي. په دې جلسه کې به د لر او بر وطن مسایل او سپیشل دلته چې کومه مسلې په د اوس وختونو کې ګرځي، په دا حواله سره به غونډه وي. ټولو پښتنو ولسونو ته دعوت دی، ټول چې څومره هم ګوندونه دي دلته موجود، ټولو ته دعوت دی چې دوی راشي، شرکت وکړي، په یو ځای خبره وکړو. دا کام، دا وطن، دا چې روغ وي، دا چې جوړ وي، د دوی چې خبره وي، دا زموږ او ستاسو د ټولو خبره ده. او دا چې وران وي، موږ تاسو ټول وران یو. بیا نو ټول چې په شریکه سره غږ پورته کړو د خپلې خاورې. ډېره مننه، خدای مو خوشحاله.